سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وایي د ختیځ زون په کچه په 2014 کال کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې بریالۍ هلې ځلې شوي او هیله یې څرګنده کړه چې په 2019 زیږدیز کال کې په دغه برخه کې لا هم زیات کار وشي. نوموړي دغه څرګندونې د ختیځ زون په کچه د پولیو د مخنیوي په موخه د همغږۍ او په یاده برخه کې په 2014 کال کې د ترسره شوو فعالیتونو د راپور ورکولو په غونډه کې وکړې. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وویل د پولیو خطرناکه ناروغي د ټولې نړۍ په کچه یوازې په افغانستان او ګاونډي هیواد پاکستان کې شتون لري. هغه زیاته کړه په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو په موخه د هیواد په کچه د ولسمشر او په ولایتي کچه د والیانو په مشرۍ کمیټې جوړې شوي چې میاشتنۍ او بیړنۍ ناستې لري. د کاموال په وینا په ننګرهار ولایت کې د روانې اونۍ په اوږدو کې د پولیو یوه پیښه ثبت شوې د منفي او مثبت معلومېدو په موخه مرکز ته لیږلې چې وروسته به پایله معلومه شي. د عامې روغتیا رئیس وایي په دغه ولایت کې په 2014 زیږدیز کال کې 1200 د پولیو ضد واکسیناتوران او نور کارکونکي ګمارلي چې له امله په یاد کال کې هیڅ مثبت پیښه ثبت شوې نه ده. هغه په ختیځ او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د یادې چارې د مخنیوي لامل د ولایت مقام په ښې رهبرۍ او د زون په کچه همغږي په ګوته کړه. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د یونیسف مرستندویو ادارو عامې روغتیا اطلاعات او کلتور حج او اوقاف او نورو بېلابېلو ادارو څخه مننه وکړه چې په 2014 زیږدیز کال کې په ښه توګه د واکسین د مخنیوي په برخه کې هلې ځلې کړې. هغه زیاته کړه د عامه پوهاوي نشتون، بېسوادي، سرحدي سیمو شتون، کډوالو راستنېدل او یو شمېر نور هغه لاملونه دي چې د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. خو په تیر کال کې د مخورو علماو کرامو ادارو مسؤلینو او نور د هلو ځلو او ښې رهبرۍ له امله هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په 2019 زیږدیز کال کې به د ادارو مسؤلینو، ولسوالانو، مخورو علماو کرامو، میرمنو سره په بېلابېلو ناستو کې ذهنیت جوړ کړي تر څو د پولیو ضد واکسین په ښه توګه تطبیق شي او په دغه برخه کې د لا زیاتې همکارۍ ډاډ هم ورکړي. ښاغلي منګل د پولیو ضد واکسیناتوران د ګمارنې په برخه کې په شفافیت هم ټینګار وکړ. د دې مهلک د دې وژونکي مرض په وړاندې مبارزه یوازې د روغتیايي کارکوونکو، یوازې د پولیو سره د مبارزې د برخې د مسؤلینو او د واکسیناتورانو نه ده، بلکې په دې کې ټول ولس په ځانګړي ډول سره قومي مشران، دیني علما، مدني فعالان، د رسنیو مسؤلین، ځوانان، خویندې دا ټول ګډ مسؤلیت لري او زه په ټولو خپلو هیوادوالو باندې، ټولو قومي مشرانو او دیني علماو باندې، ټولو ځوانانو باندې، په خویندو باندې غږ کوم چې افغانستان څخه د دغه وژونکي او مهلک مرض په له منځه وړلو کې کار وکړئ، د زړه د اخلاصه کار وکړئ تر څو خپل هیوادوال وژغورو، تر څو افغانستان له دغه وژونکي مرض څخه پاک کړو. د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمي وویل په تیر کال کې د مدني ټولنو، ژورنالستانو او نورو سره وخت په وخت بېلابېلې ناستې ترسره کړي او په ترڅ کې ولسونو ته د پولیو ضد واکسین د تطبیق کولو پیغامونه ورکړي. هغه ژمنه وکړه چې د پولیو خطرناکې ناروغۍ لپاره به په راتلونکي کې هم په وړیا ډول له اړونده ادارو سره کار وکړي. په ختیځ کې د یونیسف ادارې د واکسین د برخې مسؤل اچاري د سلاکار وزیر او ننګرهار والي او نورو ادارو د همکارۍ څخه مننه وکړه او زیاته یې کړه په تیر کال کې 360 میرمنو په ګډون د 1200 کسانو په ګمارنې سره د پولیو پر ضد بریالی کمپاین ترسره کړی دی. هغه د ننګرهار والي څخه مننه وکړه چې ژر به د ولسوالیو په کچه د میرمنو، علماو کرامو، مخورو ولسوالانو او نورو سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې د همکارۍ ترسره کولو په موخه ناستې ترسره کړي.